او دا بل مصیبت ته پسې ګوره ټول ذاتي وطن پرستی ده تیشه ته ورسه دا د تقریرو شعرو نعتو دې ته غوږ ونیسه ټول د چا ذکر ده دا مې د بابا وطن دا مې د انا وطن دا په ما ګران دی دا افغانستان دی دا څه شو او دی وطن بچای تعالی ځان څه جوړ کړی دی وطن متن په اسلام کې نسته دار الاسلام ده افغانستان په آیت او حدیث کې نسته ده دا وطنونه سدي لږ نور تفصیل هم درته وکم دا وطنونه سدي دا د دریو خلکو دي د چا دي دا د سیاسیونو دي د چا دا د نظامی خلکو دي او دا د لویو مالدارانو دي خوار غریب په یو وطن کې خیر نسته خوار غریب په افغانستان کې مریاړه چلی او پاکستان کې مریاړه چلی او ایران کې مزدوری کوي او ترکیه کې مزدوری کوي او سعودي کې کسی چلوي د خوار غریب څه خیر ده د خوار غریب په افغانستان کې څه خیر ده خو ته ما ته راوښیه که څه خیر دی ده پکې ولې خوار غریب له افغانستان نه تښتي ایران ته ولې تښتي خورې مزدوری کوي له ایران پاکستان ته ولې ځي نو دې ملک ما څه خیر ده زه د افغانستان څه بلا وم افغانستان یا هغه څوک نومان اخلي صفت یې کوي چې هغه دلته لوی موټرې لري چې هغه دلته لوی تنخواګانې لري هغه دلته نظامي قدرت لري هغه دلته پاکستان باندې د فوج نازیږي د فوجیانو شفاخانه هم بیله مکتبونه هم بیل کارخانې هم بیل لولو تنخواګانې هم دي هلته د سیاسي لیډران پرې نازیږي څوک سیاسي لیډران چې سیاسي ډلې دي پیسې دي جلسې دي زنده‌باد مرده‌باد هلته د کارخانو و لوی تاجران نازیږي چې اقتصادي ژوند هم کې برابر ده خوار غریب پاکستانی سریاله چلی د په پاکستان کې څه خیر خو که دلته راسم چې شی به چلی په عراق کې یو خوار غریب سړی ده د پکې څه خیر دی د عراق حکومت او عوامو غریبانو لږ ځان خبر کړي دا دریو خلکو زورورو او مال سیاسیانو او بل څوک مالدارانو دغه ملکونه په قبضه کې اخیستي تاسو سیاسي غلامان یاست ګرځي فرعون قارون او هامان فرعون سوکو زورور ذروني اقتل موسى ومن ما هو قارون هغه مالدارو هامان هغه چلونه ورکودو یا هامان ابن لي صرحه هغه سیاسي مشرو دا درې نومان په قرآن کې هسې نه دي ذکر تاسو کوئ چې قرآن اتفاقي برابر شوی دی دا ټول ملکونه دي چا دي دا نور غریبان لا تراسي شعرونه وایي افغانستان د افغانستان ما په افغانستان کې څه خیر ده خو تیرا وخت څه خیر نه خو دا ځن خو په پاکستان کې کول کار مولا خپل درس تدریس وکول جمعات د دې جو جماعت څه فرق ده د نبی اسلام ځن کې د سينو د نبی اسلام په خلفای راشدین کې د یو چا اقتصادم خوندیو سرم خوندیو دینم خوندیو عمر ته نو بچای به پیدا شي شي ورته مقررول تنخواه به ورته مقررول د عمر صاحب یو عادي مسلمان منځ کې فرق وو یو رجل اسمعوا واطيعوا واوري ومني سلمان فارسي ورته راځي وایلا نسمع ولا نطيع نه اورو نه منو وای ولی وای آدي غنیمت صادرونو سراغلی و دي موږ یو د جتا دو دي ازمو یک استو دو تاس عمر صاحب غخ یا عبد الله شاغلونه ويا عبد الله ابن عمر او دي عمر زويا وای لبیک یا امیر المؤمنین وای دې سړي جواب وای هغه جګ سوای دا یو صادر ما خپل پلار ته ورکو یک چادره ما به پدر خود دادم سلمان الان نسمع و نطيع نو د ساملون خبر مسله منی که به نه منی سيزو ته سره برابرۍ و سره برابرۍ نشي په خبر باندې کو د خندق په غزوه کې صحابه کرام راغلي و یا رسول الله دسی وګیو په خېټه باندې تیږي تړلې نبی اسلام خپل لمن را اوچت کړ څوی تړلې دوی تړلې دا سيناولو څنګه په لوو تناستو او دې تیږي په خېټه باندې تړلې ځان خبر پوتې وطن دا وطن دي چا ده د دریو خلکو که ځان خبر د دغه دریو کې مزید نظامیان او سیاسي مشران او
تاجران لوی کارخانو فابریکو دي دغو پکې مزید ټول وطنونه دي دغو دي نور د غریبان همغه یې وریاړه د ټنګه د غریبې کشوي راوړه پیس راوړه مالیه راوړه ښه بېرته راځو خپل سبق ته خفه نه سئ مطلب مې دا و دا لوی محدثین سو لوی خلک سو تاسې سفرونو ته وګورئ په خپل سفر کې مصر و شام و مکې و بغداد و دې ته سفرونه کړي امام ابو داود وفات امام ابو داود رحمه الله په 215 هجري کې دا بعضې خبرې خو ما درته ویلي وو مال در باندې منمې نه خالي څه شی پکې بند کړئ سوچ پکې بند کړئ لږ له ځان سره کښېنئ سوچ وکړئ او قرآن زده کوي حدیث زده کوي د نبی اسلام په سیرت کې خلفای راشدینو په سیرت ځان خبر کړي موږ هر شي ته اسلام وایو څه شی ده او اسلام ځان ته شی ده هغه باندې ځان خبر کړي